دا کیسه د جنګهاو په نوم د یو هلک نه شروع کیږي چې هغه د خپلې وړې خور مینی سره یوازې اوسېدو. د هغه خور د شپږو کالو یي او د هغې په زړه کې سوري وو. د همدې وجې نه یې علاج روان وو. یوه ورځ چې جنګهاو له سکول نه روان شو نو د ډاکټر د لیدو دپاره لاړو. ډاکټر ورته وویل چې د دې بیماری له وجې مینی ته ډیر وخت ساه اخیستو کې مشکل وي. ډاکټر دا هم وویل چې کله مینی وړه وه نو د هغې مور هم د همدې بیماری له وجې وفات شوې وه او اوس دا بیماری مینی ته هم ورسېده. د مور له مرګ وروسته د جنګهاو پلار هم دو پرېښودل او اوس د کور ټولې ذمهواري یوازې د جنګهاو په سر ده. ډاکټر ورته وویل چې کله مینی 8 کاله شي نو د هغې حالت نور هم خرابېدی شي. ژر تر ژر د هغې اپریشن وشي. خو جنګهاو سره دومره پیسې نه وې چې د خپلې خور اپریشن وکړي. هغه د موبایل د مرمت یو وړوکی دوکان چلولو او په هماغه یې خپل ژوند روان ساتلو. یوه شپه د هغه دوست یونګ ورته فون وکړ او هغه یو ګودام ته رابلو غواړي. هلته یې د جنګهاو ته د زړو موبایلونو نه ډک ډیر زیاتی بکسونه وخول. یونګ ورته وویل چې دا ټول موبایلونه د یو بزنسمین دي چې اوس جیل کې بند دی. بیا یونګ جنګهاو ته دا ټول مال په 1 لک ین ورکولو اوفر وکړو. هغه پوهیدو چې جنګهاو هر خراب موبایل جوړول شي نو ورته یې وویل چې که دا موبایلونه جوړ کړي او خرڅ کړي نو ډیر زیاتی پیسې به وګټي. جنګهاو څو موبایلونه وغستل او کور ته لاړو. چې کله یې پرزې وکتلې نو ډیرې ښه نه وې. خو بیا هم جنګهاو د ډیر محنت او خوارۍ نه وروسته ټول موبایلونه جوړ کړل. اوس جنګهاو ته دا خبره په ښه شان سره معلومه شوه چې هغه د موبایلونو د جوړولو او خرڅولو کاروبار هم کولی شي. هم د دې دپاره هغه فیصله وکړه چې ټول موبایلونه واخلي. هماغه ورځ هغه خپل دکان ګیروي کېښودو او د قرض دپاره یې درخواست وکړو. بله ورځ هغه د الکترونیکس د خرڅولو مرکز ته لاړو او د شپې خپل جوړ کړي موبایلونه د خرڅولو دپاره یوړل. کله چې خپل قیمت ورته وویل نو حساب یې وکړ چې که ټول موبایلونه خرڅ کړي نو آس پاس 9 لکه ین به ګټه وکړي. دومره پیسو سره به هغه د خپلې خور علاج هم کولی شي او یو ښه او آرام ژوند به هم تیر کړي. ژر یې ټول موبایلونه وغستل او د هغوی په جوړولو یې کار شروع کو. خو 2 هفتې وروسته حکومت یو نوی قانون جوړ کړو چې له مخې یې د زړو موبایلونو اخیستل او خرڅول بند شو. اوس جنګهاو ډیر پریشان شو ځکه هغه کاروبار شروع کولو ته نږدې و. خو اوس ورسره د موبایلونو یو غټ امبار پروت و او هغه نه پوهېدو چې دا به څنګه ختم کړي. آخر کار هغه فیصله وکړه چې د شاینینګ الکترونیکس کمپنی دفتر ته لاړ شي. دا هماغه کمپنی وه چې د جنګهاو موبایلونه د هماغې وو. هلته هغه د لای پینګ په نوم یو منیجر سره میلاو شو. جنګهاو ورته وویل چې زه د ټولو موبایلونو پرزې وباسي او هغه جوړې کړي. بیا کمپنی دا پرزې په غریبو ملکونو کې خرڅولی شي. هغه پوره یقین وو چې دا پرزې به بهر ډیر ښه کاروبار وکړي. خو لای پینګ د هغه خبره رد کړه ځکه هغه فکر کړو چې د جنګهاو پرزې د کوالټي ټیسټ پاس نه کړي. خو جنګهاو ورته وعده وکړه چې هغه به ښه کوالټي پرزې جوړه کړي او عملی مثال به یې وشي. آخر کې لای پینګ وویل چې لاګې پرزې جوړه کړه او راوړه. که ښه وي نو کمپنی به ډیل وکړي. له هماغې ورځې وروسته جنګهاو ډیر سخت محنت شروع کو. هغه د موبایلونو واړه پارټس وباسل او د هغې په جوړولو ته یې شروع وکړه. دا کار ډیر مشکل وو خو د محنت او حوصلې سره جنګهاو ټول پارټس په ښه شان سره جوړې کړل. بیا یې دا ټول پارټس د کمپنی هیډ آفس ته یوړل. کمپنی دا پرزې ټیسټ کړې او آخر کار د جنګهاو پرزې د کوالټي ټیسټ کې کامیابی شوې. له دې وروسته جنګهاو په منډه د لای پینګ سره د میلاوېدو دپاره لاړو. خو هغه د کمپنی د ډایرکټر مسټر ژاو سره ناست و. جنګهاو ورته د کوالټي راپور وخول خو لای پینګ ورته وویل چې هغه د پرزو اخیستو وعده نه و کړې. اصل کې لای پینګ ورته وعده کړې وه ځکه هغه ته پوره یقین وو چې دا 20 کالو هلک به د ښه کوالټي پرزې نشي جوړولی. خو جنګهاو سیدا مسټر ژاو پسې منډه کړه او د 10 منټونو وخت وغوست چې خپل د کاروبار آیډیا ورته وښیي. خو مسټر ژاو ډیر جلدی کې وو او د جنګهاو خبره وانه وروریده. بس په خپل گاډي کې کښېناستو او روان شو. بیا جنګهاو په خپل موټر سایکل په هغه پسې لاړو. د خطرناکو لارو نه تیر شو او د مسټر ژاو تر ټرین پورې ورسېدو. هلته یې بیا ته 10 منټونو وخت وغوست او خپل ټول کاروباري پلان یې ورته بیان کړو. مسټر ژاو وویل چې د زړو موبایلونو نه د پرزو جوړول آسان کار نه دی. جنګهاو ورته وویل چې تاسو دا مه سوچ کوئ چې زه کولی شم که نه. نو تاسو به راسره ډیل کوئ که نه؟ مستر ژاو دې خبرې ته راضي شو خو شرط یې دا کېښودو چې که جنګهاو ناکامه شو نو د فیکټري او مزدورانو پیسې به مستر ژاو نه ورکوي.
دا ټول خرچه به جنګهاو له خپله جیبه نه کوي او که ورسته ډیل وشو نو بیا به پیسې واپس شي. مستر ژاو ورته وویل چې کار ختمېدو نه وروسته لایپینګ سره ملاقات وکړي. بیا جنګهاو د ټرین نه کوز شو. دا ډیل ډیر خطرناک و. که کامیاب شو نو میلیونر بشي او که ناکام شو نو ټول ژوند به یې خراب شي. هغه به بیا هیڅ کله قرض ادا نشي کولی. څو ورځې وروسته بینک د هغه دوکان هم ضبط کړو ځکه هغه قرض نشو ادا کولی. د ژوند دپاره هغه خپل موټر سایکل هم خریس کو. بیا هغه خپل دوست ټیم سره میلاو شو ځکه اوس هغه ته نوکری پکار وه. د ډیر مهنت وروسته هغه د بلډینګ د کړکیو صفایي نوکری میلاو شوه. بله ورځ سهار ټیم او جنګهاو د نوې فیکټري دپاره ځای له ټولو ته روان شو. ژر یې یو زوړ ګودام وموند. جنګهاو 3000 ین ورکړل او هغه یې په کرایه واخیستی. بیا دواړو ټول ګودام صفا کړو چې هلته د موبایل پرزو کار شروع کی. وروسته ټول سامان هم ګودام ته ورسیدو. اوس مزدوران پکار وو خو د هغوی د تنخوا دپاره پیسې نه وې. یو چا مشوره ورکړه چې ریټایرډ خلک ونیسي. بیا جنګهاو د کونمو وې په نوم یوې جنې سره میلاو شو چې پخوا یې د الکترونکس کمپنی کې کار کوه خو په حادثه کې یې اوریدنه ختمه شوې وه. جنګهاو هغه په کار کې یېښدو او په زور زور आवाज ورته د کار طریقې وشو. بیا جیمز راغی چې پخوا منیجر وو خو یو ځل یې څوک ولی وو او جیل ته تلی وو. جنګهاو هغه د هم د پرزو جوړول وشو. بیا هغه د هانزي په نوم یو سړی ولید چې ټول وخت یې لوبې کوي خو اوس نوکری ته اریان وو ځکه هغه غوښتل چې د خپلې خوښې ښځې سره واده وکړي. وروسته هغه د ټیم د بوډاخانې څو زاړه کسان هم راولستل چې هغوی غوښتل چې جنګهاو مدد وکړي خو جنګهاو د هغوی د ژوند تجربې ته ډیر قدر ورکوه. څو ورځو کې جنګهاو ټول مزدوران تیار کړل او د هغوی سره یې د نایس ویو په نوم یوه کمپنی جوړه کړه. اوس جنګهاو ټوله ورځ د کړکیو صفایي کوه چې د ژوند خرچه پوره کړي. د هغه خور مینی لا هم ډیره ناروغه وه او جنګهاو هر ممکن کوشش کوه چې هغه خوشحاله وساتي. دلته د کمپنی مزدوران شب او ورځ کار کوه. څو وخت وروسته هانزي هم واده وکړه او ټول مزدوران په دې خوشحالي کې ورسره وو. خو کله چې جنګهاو د واده نه کور ته راغلو نو ولیدل چې د کور مالک د هغه ټول سامان د کور بهر غورځولی وو ځکه 3 میاشتې یې کرایه نه وه ورکړې. هغه شبه جنګهاو د ټیم په کور کې تیره کړه چې مینی آرامه اوده شي. راتلونکي څو ورځې جنګهاو او مینی د فیکټري کې اوسېدل. هغه د بکسونو نه یوه بستره جوړه کړه خو خپله ناروغه خور په دې حالت کې لیدل د هغه زړه ماته وو خو اوس ورسره هیڅ پیسې نه وې پاتې شوی. هغه مجبور وو چې د خپلې خور د علاج دپاره پیسې هر حال کې جمع کړي. نو هغه به ورځ کې د کړکیو صفایي کوه او شب کې د موبایل پرزې جوړولي. خو بیا هم د جنګهاو مشکلات کم نشو. څو ورځې وروسته د ګودام مالک ورته आवाज وکړي او ورته وویل چې 2 میاشتې کرایه نه ده ورکړې. جنګهاو یې ډیر زاری وکړې او ورته وویل چې ډیر سخت وخت تیریږي او لږ ټایم ورکا. خو د ګودام مالک ورته وویل چې کرایه زر راکا. یوه ورځ سخت طوفاني هوا وه او ناچاپه جنګهاو د لایپینګ د ګاډي مخکې ودرېدو. هغه ته یې 1,00,000 ین وخوستو ځکه بل هیڅ لاره نه وه پاتې شوی. خو لایپینګ انکار وکړې او وویل چې جنګهاو چې څنګه ډیل کړی دی هماغه به کیږي او دا یې هم وویل چې جنګهاو د خپلې حالت ویني نو هغه به هم تا سره نه میلاوي. دا خبرې اورېدو نه بعد د جنګهاو زړه مکمل مات شو. جنګهاو ته هیڅ نه معلومیدو چې اوس څه وکي. د خپلې مور وروستنی واده ورته په غونونو کې یاد راتلی چې هر څه که وشي هغه به د مینی خیال ساتي. بله ورځ سهار د ګودام مالک ورته وویل چې په 3 ورځو کې دا ځای خالی کا. اوس جنګهاو مکمل مایوس شو او دا بده خبره یې خپلو مزدورانو ته هم اورولیدله. کار به په راتلونکي 2 هفتو کې کېدو خو اوس د کار دپاره هیڅ ځای نه و پاتې شوی. آخره کار جنګهاو هار ومنو خو بیا مزدورانو ورته وویل چې دوی تیار دي له خپلو کورونه کار وکړي. هغوی نه غواړي چې جنګهاو دا مشکل یوازې تیره کړي ځکه اوس دوی ټول یو ټیم دي او په ټیم کې هیڅ کوک یوازې نه پرېږدي. له دې وروسته ټولو مزدورانو د خپلو کورونه کار شروع کو او جنګهاو هم شب او ورځ مهنت کوه. یوه شبه مینی د هغه شکریا ادا کړه ځکه هغه پوهیدله چې جنګهاو د هغې دپاره ډیر سخت کار کوي.
آخره کار د ډیلیوري ورځ را رسیده او ټول جوړ شوي پرزې د ټیسټ دپاره ولیږېدلې. څو وخت وروسته جینګ هاو او د هغه ملګري د کمپنی دفتر ته د مستر ژاو سره ملاقات دپاره روان شو. مستر ژاو د جینګ هاو د مهنت تعریف وکړي او وویل چې د هغه پرزې په 80% کوالټي ټیسټ کې کامیابي شوي دي. مستر ژاو د هغه کار نه خوشحاله شوه او جینګ هاو ته د 2 کلونو کنټراکټ ورکو چې په بدل کې هغه ته 15 لکه ین میلاو شي. جینګ هاو او د هغه ملګرو سندري وویلي، ناڅای وکړه او خوشحالي یې مناو کړه. وروسته هغه د خپلې خور مینی علاج وکړو. شپږ کله وروسته موږ وینو چې جینګ هاو د کمپنی نایس ویو لوړو مقامونو ته ورسیدلی ده. جینګ هاو اوس یو میلیونر جوړ شوی وو او هغه ټول ملګري چې په بد وخت کې ورسره ولاړ وو هغوی هم مالدار شو. خو جینګ هاو هغوی هیڅکله هیر نه کړل چې په سخت وخت کې ورسره مدد کړې وه. هغه د هغوی لاس هیڅکله پرې نه ښودو او هغوی یې هم مالدار کړل. اوس دوی ټول یو خوشحاله او مالدار ژوند تیروي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ.